دا نیبرالفور ټیبلیټ به تاسو استعمال کړی وي نو دا د څه دپاره استعمالیږي او د دې سایډ افیکټ او نقصانات کم دي او په کومو بیمارو علاماتو کې تاسو دا نشئ استعمالولی کوم ته چې کنټرا انډیکیشن ویلی شي نو دا چې کله استعمالیږي نو کله هم چې د انسان د ملې درد وي یا د دې سره د انسان چې کوم ورمېږ دی په هغه کې درد وي یا د دې سره انسان چې څومره هم پټې دي په هغه کې درد راغلی وي د سختوالي د وجې د سپازم د وجې د کچاو د وجې یا د دې سره د انسان چې کوم جوړونه دي په هغې باندې درد وي نو دې دپاره استعمالیږي او دا تاسو په دې علاماتو دې بیمارۍ کې نشي استعمالولی کوم ته چې کنټرا انډیکیشن ویلی شي که چېرې د انسان په سترګو کې دننه پریشر زیات وي کوم ته چې ګلایکوما ویلی شي نو په هغې دوران کې نشي استعمالولی یا که چېرې د انسان چې کومه مثانه ده او په هغه کې کوم ګلینډ دی هغه په غټېدو باندې وي نو په دې دوران کې هم نه استعمالیږي یا که چېرې انسان ته د زړه بیماري وي یا د ینې بیماري وي یا د دې سره انسان ته مایستیزیا ګریوز بیماري وي چې دا د امیونټي یو بیماري ده نو په دې دوران کې هم تاسو نشئ استعمالولی چې په دې دوران کې ممنوع دي کوم ته چې کنټرا انډیکیشن ویلی شي او د دې سایډ افیکټ او نقصانات د نش برابر دي خو بیا هم دا راوستلی شي چې د انسان کومه خوله ده هغه خشکولی شي کوم ته چې ډرای موت ویلی شي د دې سره د انسان په سر باندې چکر راوستلی شي انسان ته خوب راوستلی شي او د انسان قبض راوستلی شي او د دې نه علاوه که چېرې ستاسو په وجود کې طاقت کمزورتیا وي یا ستاسو وجود هر ټیم ستړی او ستومانه وي او ستاسو په وجود کې انرژي نه وي نو د دې دپاره خالص سلاجید هم زموږ سره شته چې تاسو ته به خالص څیز زموږ د طرفه میلاویږي نو تاسو په وټساپ باندې کنټیکټ کولی شي او تاسو د ځان دپاره خالص سلاجید اډر کولی شي. شکریه. الله حافظ.